د هیواد د شمال زون د سیندیزې حوزې مشر د قوشتېپې په کانال کې د سربند او پلونو د جوړولو د پرمختګ خبر ورکړ او ویل چې د دغه سربند د جوړولو کار چې 3 کیلومتره اوږدوالی لري 50 سلنه بشپړ شوی دی او دوی په پام کې لري چې د کانال لومړی پړاو په 3 میاشتو کې بشپړ کړي. سربند تقریبا 3 کیلومتره یو اوږده پوله یا بند موږ په دا دریابیامو کې اچولی دی. نو په دغه 3 کیلومتره کې 1.5 کیلومتر هغه هم پوره سوی دی، 1.5 یې پاته دی او اختتام به انشاءالله د اول فاز اول تقسیم به انشاءالله د سرطان 15 یا د سرطان تر اخره پورې انشاءالله دا به اخر ته ختموو، د اول تقسیم به خلاصیږي. له بلې خوا ښاغلي حکمت د هیواد په 4 شمالي ولایتونو کې د آمو سیند د څنډو د پیاوړتیا د کار د پرمختګ په اړه معلومات ورکړل او ویل چې د دغې ملي پروژې لومړني کارونه هم ګټور تمام شوي چې د تخار، کندوز، بلخ او جوزجان ولایتونو شاړې ځمکې د دغه سیند له خوړو څخه خلاصې شوي دي. داسې نتیجه یې ورکړه چې موږ ابتدایي کار وو، خو ابتدایي کار موږ اخر ته ورسولی دی. اوس هغه د بوجیو کارو د ګبین او بوجۍ د ریګ مو ډکولې، ګبین که مو اچول بیا مو اوبو ته پوله ډکه جوړوله. خو دې انشاءالله ډېره ښه نتیجه ورکړله. نتیجه داسې چې 300 متره لا زیات اخوا ته اوبه درېدلې دي، له اوبو مسیر بدل کړی دی. د یادونې وړ ده چې د قوشتېپې کانال پروژه او د آمو سیند د څنډو رغول د هیواد 2 سترې پروژې دي چې د دغو ملي پروژو جوړول د کرنې په وده او مالدارۍ په ساتنه کې مهم او حیاتي رول لري.